خوست کې د طالبانو وحشت او کونړ کې پر طالب قماندان خونړی برید. جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په خوست بازار کې کراچیوالو د طالبانو د ناسمې رویې خلاف سولیزه مظاهره کوله. کله چې مظاهره د یعقوبي جومات خواته ورسېده نو طالبانو ورباندې مخامخ ډزې شروع کړي. د طالبانو په ډزو کې تر اوسه 3 کسان وژل شوي دي او 3 کسان زخمیان دي. پس له ډزو طالبانو د کسانو په نیولو شروع وکړه او هغه کسان یې هم ونیول چا چې انځورونه ایستل. واضح دي وي چې دغه کسانو په خپلو ګاډیو کې سبزي، میوې او نور سامانونه خرڅول. طالبانو به له دوی څخه غیر قانوني پیسې وړلې. بلخوا کونړ کې د اسلامي امارت د یو سیمهییز قماندان په ګډون 6 کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت سیمهییزو چارواکو تایید کړی ده چې په دغه ولایت کې په یوه پیښه کې د اسلامي امارت د یو سیمهییز قماندان او د هغه د زوی په ګډون 6 کسان وژل شوي. د کونړ ولایت د استخباراتو مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د یو وسلوال کس په ډزو د اسلامي امارت د یو سیمهییز قماندان او د هغه د زوی په ګډون 6 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني بللې ده. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په جلال آباد کې هم د اسلامي امارات یو سیمهییز چارواکی د یو وسلوال کس په ډزو وژل شوی و چې د هغې پیښې انګیزه هم شخصي دښمني بلل شوې وه. قدرمنو لیدونکو، که تاسې د دې موضوع په تړاو څه نظر لرئ نو کولی شئ چې له موږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.